السلام علیکم ملګرو نارینو د لپاره سپیشل دا ویډیو ده نو زنانه دا ویډیو نه ګوري ماشومان دې نه ګوري خاص طور نارینه چې کوم واده کړي دي دا ویډیو هغوی دپاره ده ګوري چې څنګه موسم یخنۍ شروع کیږي نو قسم قسم بیماریان دې سره تړلي راځي او په هغې کې نارینو ته هم یو مسله ده نارینو ته کومه مسله ده هغه ده اریکټایل ډسفنکشن پریمیچر ایجوکولیشن یعنې ټایمینګ کمی راشي ورسره او نفس کې سختی نه راځي هسې به نارمل وي انسان خوراک به هم صحیح وي او بدن نه به هم ټیک ټاک وي په ګرمۍ موسم کې او بالکل هغه پراپر طریقې سره صحیح طریقې سره کوروالی هم ادا کولی شي خو چې څنګه موسم یخ شي نو بیا به هغه شان هغه انټرکورس نشي کولی کوروالی به هغه شان نشي کولی د دې څه وجه ده ګوره دې غټه وجه چې کومه ده هغه دا چې کوم نفس کې سختي راځي یا چې کومه ټایمینګ سیوا وي نو دا چې کله د بلډ سرکولیشن جاری وي کله چې وینه هر اندام ته رسي خاص کر نفس ته د وینې هغه سرکولیشن د وینې هغه روانګي جاری وي نو دا ولې کیږي دا ګوره هله کیږي چې کله د وینې روانګي متاثره شي کله چې بدن کې د وینې رواني چې کومه ده هغه صحیح وي صحیح طریقې سره وي نفس ته وینه روانه وي نو ټایمینګ مسله هم نه وي د کوروالي کې هم سره سختي مسله هم نه وي خو چې کله دا روانګي متاثره شي نو بیا دا مسلې راځي نو دا په یخنۍ کې هر اندام متاثره کیږي یخنۍ سره نمی چې سیوا شي یخوالی سیوا شي نو بدن چې کوم دی هغه یو قسم له جام دې بدن مثال هم داسې دی ګوره د یخنۍ موسم راشي نو یخنۍ موسم سره به تاسو بیا خپل خوراک کې تبدیل راولئ داسې قسمه خوراک به استعمالوئ چې هغې نه تاسو په ګرمۍ کې پرهیز کولو چې ګرمایش تاسو له درکوي ستاسو بدن له ګرمایش ورکوي هغه خوراک به کوئ مقوي خوراک چې ورته وایي طاقتور خوراک چې ورته وایي نو په هغې کې کم خوراکونه دي ګوره یو خو ډرای فروټ چې ستاسو وس کېږي قسم قسم ډرای فروټ دي وچې میوې چې کومې دي هغه تاسو استعمالولی شئ نټس استعمالولی شئ چزغۍ چې ورته وایي ګوره هغه چزغۍ بادام هم کیدی شي هغه غوزان هم کیدی شي پیسته وغیره که چېرې ستاسو دا وس نه کېږي نو په ارزانو کې بیا پلي د ټول نه بهتر دی تاسو هغه استعمالولی شئ کنځلې استعمالولی شئ د کدو زړې استعمالولی شئ سنفلاور سیډ استعمالولی شئ دا مغزیه چې تاسو استعمالوئ دا سیډز نټس چې استعمالوئ نو ستاسو د وینې روانګي چې کوم ده هغه به ټول اندامونو ته رسي نو ستاسو به انشاءالله مردانه کمزوري یا نفس کې سختي دا مسله به نه راځي دغسې یخنۍ موسم کې خامخا کوشش کوئ چې تاسو مهي استعمال کوئ مهی خورئ د مهي د خوراک سره به انشاءالله ستاسو دا مسلې نه راځي بل کوشش کوئ چې د اوږې استعمال خامخا کوئ په یخنۍ موسم کې داسې خوراکونه کوئ چې هغه تاسو بدن له ګرمایش ورکوي د شاتو استعمال ډېر بهترین رزلټ ورکوي د غرمې کوشش کوئ چې پیاز یو دانه خورئ نو دې سره به ستاسو د وینې سرکولیشن د وینې روانګي صحیح وي جاري به وي بدن به مو ګرم وي او اندامونه او پټې چې کوم دي هغه به بالکل نارمل حالت کې وي نو چې کله ستاسو بدن نارمل حالت کې وي بیا به دا مسلې تاسو ته نه راځي نو دا چې کوم دی دا پریشانه کېږئ مه تاسو ته چې کله یخ موسم راشي داسې کېږي دې لپاره زما په خیر خو د دوایانو استعمال نه دی پکار دا په خوراک سره دا مسله ټیک کېږي خو که چېرې تاسو ته دا مسله باوجود د ښه خوراک نه او په لایف سټایل کې تبدیلۍ نه هم دا مسله وي نو بیا به کوشش کوئ چې تاسو هومیوپیتیک دوایي ده جینکسینګ کیو جینکسینګ کیو تاسو استعمالوئ په یخنۍ موسم کې ورسره ډامیانه کیو لږ شان استعمالولی شئ نو یو څو ورځې کې دننه دننه به ستاسو هغه مسله چې ده د مردانه کمزورۍ هغه به ختمیږي انشاءالله ملګرو ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي ډېره مننه الله حافظ